د ننګرهار بدني روزنې او ورزش ریاست په هڅو د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست اړوند د دعوت او ارشاد ریاست له لورې ورزشکارانو ته فکري او عقیدوي سیمینار وړاندې شو. د ننګرهار بدني روزنې او ورزش رئیس وایي په دغه سیمینار کې 415 استادانو، روزونکو او ورزشکارانو ګډون کړی وو چې 2 ورځې دوام وکړ. دلته خو تر ټولو مهمه چې زموږ هغه ورزشکار ته موضوعات دي هغه د دوی هغه ملي او اسلامي روحیه غښتلې کوله. نو په همدغه مورد باندې دلته موضوعات هم ترتیب شوي وو. څنګه کولی شو یو ښه ورزشکار، څنګه کولی شو یو مسلمان ورزشکار، څنګه کولی شو یو بااخلاقه ورزشکار ټولنې ته وړاندې کړو او د افغانستان په کچه باندې د نړیوالې نمایندګۍ ته وړاندې کړو. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د دعوت او ارشاد رئیس وایي په دغه 2 ورځني سیمینار کې ورزشکارانو ته د منکراتو مخنیوي، فکري اصلاح او عقیدوي درسونه وړاندې شو. روزونکي یا هغه کسان مربیان چې نور ورزشکارانو ته تربیه ورکوي، هغه ورزشکاران باید کوم اصول په ذهن کې ونیسي، کوم اصول باید د هغه رعایت کړي، په کوم اصولو باید عمل وکړي. نو لهذا هغه منکرات چې د ورزش په برخه کې موجود وو په هغو باندې بحث وشو او همداراز د عقیدوي لحاظ باندې هغه شیان چې ډېر د مسلمان لپاره ضرور دي هغه موضوعاتو باندې بحث وشو. د بدن ښکلا یو تن ورزشکار وایي دغه سیمینار کې د فکري اصلاح او منکراتو څخه ځان ساتنې برخه کې ګټور معلومات ترلاسه کړل. په دې کې ورزشکارانو ته فکري او عقیدوي درسونه ورکول شو او په دا ډېر ګټور دی. د مشرانو او د ریاست د خوا نه په دې نه ډېره مننه کوم موږ د خپل ورزشکارانو لخوا. د سکوهنې یو تن استاد بیا له مسؤلینو غواړي چې په راتلونکي کې دې ورته اوږدمهاله ورته سیمینارونه برابر کړي. زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دغه سیمینارونه په 2 ورځو باندې کفایت نه کوي، که دا یو هفتې لپاره شي یا 15 ورځو لپاره شي دا به بهترینه د ورزشکارانو لپاره دا ډېره ګټوره ده. د یادونې وړ ده چې د سیمینار په پای کې ګډون کوونکو ورزشکارانو ته تصدیق پاڼې هم ورکړل شوې.